بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. دا سودخورو یو بل سزا بیانېږي. الله فرمایي سودخور خلق با قیامت کې قیام داسې کېږي د قبرونو نه لکه په پیریاني سړي باندې چې پیریان راغلي هغه پاسېږي او بیا غورځېږي. دا یې بله سزا شوله. الذین هغه خلک یاکلون الربا چې خوري هغوی سودو لا یقومون نه به پاسېږي د قبرونو نه د قیامت کې الا مگر کما یقوم الذي مثل قیام الذي پشان دي د قیام د غچا باندې کما یقوم الذي پشان د قیام د غچا یا څنګه چې ودرېږي هغه سړی تخبطو شیطان چې کټ ورکړی وي د شیطان من المس د ننوتلو د شیطان نه پدکې من المس د ننوتلو د شیطان نه پدکې مس ویلې کېږي لیونتوب ته رسېدل د پیریان د انسان ته. امام قرطبي ویلي دا دلیل لري خبره ده چې پیریان راتلی شي په انسانانو باندې پیریان راتلی شي او که بچا باندې پیریان رال دمو چې د مکر کې هر څوک مکر نه کوي خلک به مکرم کوي او صحیح خبردار چې پیریان راتلی شي. الله وی کما یقوم الذي يتخبطه الشیطان من المس او د مس مراد ده رسیدل د شیطان ننوتل شیطان د انسان بدن ته. او دا حدیث کی مرادی چې شیطان له پیریان له الله تعالی ډېر قوت ورکړی دی. ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. دا شیطان د انسانانو پر رګونو کې ګرځي. ذالک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. دا سزا الله زکه ورکړي. بانهم بشک دوی قالوا ویلو انما البيع یقینا بيع مثل الربا. دا خود سود پشانه دا دے عبارت کی اصل کے قلب دے اصل کی داسی دے. ذالک بانهم قالوا انما الربا مثل البيع. بشک سود خود بیع بشان دینا. زکا چې دوی د سود تشبیه ورکوله د بیع سره د بیع تشبیه د سود سره نه ورکوله خو د ډېر قباحت د وجنه الله دا غوښنه خبره داسې نقل کړل چې انما البيع مثل الربا. څنګه بیع د ربا بشان دی او ربا څنګه د بیع بشان دی. دا ځکه چې دی به دا دلیل وایو چې سود ځکه حلال دی چې بیع او ربا یو شان دي. په بیع کې خلک پیسې ګټي څوک یو شی ارزان والی په ګرانې خرڅ کې پیسې وګټي پکې او دغه شان دی. دا سود هم دی چا دې پیسې ورکړلې او بیا سور دی باندې د زیاتې واغسته نو الله وی دا دی وجنه الله تعالی په دې باندې عذاب مسلط کو چې لکه پیرې چې بچا کې ورننوځي او هغه کوزيږي او ودرېږي. دا به سزا دی وي چې کله د قیامت پر ورځ باندې دی د قبر نه پاسيږي. واحل الله البيع وحرم الربا. الله حلال کړی د بیع او حرم الربا. ربا حرام کړی دا دوی درو فرق پکې یو حرام بل حلال. فمن جاءه موعظه من ربه فمن واسو جاءه چراغدتا موعظه النصيحت من ربه د رب طرفا نصیحت ورته راغی چې سود حرام دی. فانتها نو من شو د سودنا دا استمنا د ورکولنا سود پرې فله ما سلف فله ند تماف دی ما ابغناهنا سلف چې د مخکې کړی دی. دای معنا دا فله ما سلف علماء ډېر معنی کړی. یو معنی دا فله ما سلف د تماف دا غونه چې مخکې کړی دا مخکې نه سود الله ورته معاف کړ. څومره سودونه کړی دي اوسه په اخلاص ته وېستلا نو هغه زاړه بنور کوي او په الحال الله معاف کړ. فله ما سلف دا معنا دا دوی معنا دا چې سود ورته الله معاف کو. فله ما سلف د در لپاره هغه ګناهونه دي چې مخکې نور کړی دي دا غنه وزن توبه واسي. فله ما سلف معنا چې چاته نصیحت راغې من شو نو سود الله معاف کو. فله ما سلف د دې نه مخکې چې نور کوم ګناهونه کړی دي نو الله ندی معاف کړی دا غي وزن توبه واسي. هغه ځان له مسله ده او د سود ځان له مسله ده. فله ما سلف او یا فله ما سلف علماء دا معنا کړی دا د در لپاره هغه ګناه چې کړی دا دا غي د توبه واسي. یعنی فله ما سلفو دغه لپاره هغه ګناه چې د کړي دا کوم سود کی چاخته دي په اخلاص به توبه واسي منه به کوشي او بیا به پرې دی معنا دای معنا شو. وامره الى الله. امر د دوس پر لښوي دی الله تا که معاف کوي کنه معاف کوي دا به توبه واسي. اوس د الله په خدا که معاف کوي کنه معاف کوي. وامره الى الله. الله غواړي معاف کوي او الله غواړي عذاب لور کوي. یا
وامر الى الله امر الله تسبر له شوی دی کله د سود بچ کيو کداو کني بچ کي امر الى الله دا معنا دا یا امر الى الله معنا دا دا امره کی دا ضمیر حکم در عبادت راجع دی نو امره او امر د سود الى الله الله تسبر له شوی دی څنګه امر د سود الله تسبر له شوی دی دا خدای الله کار دی چې الله مخ چې دا سود الله ولې حرام کو الله به سزا ولې ورکړي دا الله کار دی په دې کې د بندګانو دخل نشته ومن عاد سوق چې سود توبه واپس شو یو ځلې توبه وستلې په دې دل باندې بیا فاولائک اصحاب النار دا کسان اور ولدي هم فيها خالدون دی په دې اور کې همیشه هم فيها خالدون دی په دې اور کې همیشه يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق محق او محق يومنا يمحق الله الربا ببركتك يا الله تعالى سدرا ختم يا الله تعالى سدرا كما يا الله تعالى سدي به سدرا مالرا ويربي الصدقات الله تعالى زياده صدقه او خیراتنا په اعتبار د ثواب باندې د اعتبار د ثواب په ذکر او واسا ظاهر کې خدا ښکاری ظاهر کې داخکاری چې سود باندې پیسې زیاتېږي او په صدقو باندې کمیږي او الله وسود الله کمی پیسې زیاتې صدقې معنی دا چې دا په اعتبار د ثواب باندې والله تعالی لا يحب النثيم نبو خير ناشکراتی من گناهگار ان الذين امنوا يقينا اخر ایمان راوړل دي او عملوا الصالحات نیک اعمال کړی دي نیک اعمال کړی او اقاموا الصلاه منځ قائم کړی دي او اتوا زکات زکات ور کړی دي لهم اجرهم دي دبر اجر دي دي عند ربهم دي در افسرا ولا خوف عليهم ويروا بديبان ولا هم يحزنون بدي غمجني يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين يا ايها الذين امنوا يا مسلمانان اتقوا الله زان وساتي اتقوا الله الله نويري گئی او د حرام رضان بچ گئی یا مراد دوام التقوا دے اتقوا الله الله ہمیشہ یری گئی وذروا بريك دي ما بقي من الربا وذروا بريك دي ما اعمال بقي چې پاتې شوی من الربا چې سود دے یعنی ما بقي من المال على المفروض او چې مفروض باندې کمال تاسو پاتې دي د خپل اصل اماونت نه علاوه بريك دي وذروا بريك دي ما بقي من الربا هغه چې پاتې دي د سود نه طرق الربا بريك دي زیات مال پر مسلمان باندې بريك دي میاله ان كنتم مؤمنين كمسلمانان یې فإن لم تفعلوا كذا کار منکو فاذنوا خبر شي بحرب من الله الله په جنگ باندې حرب کې نه د عداوت نه الله دشمنی ته ځان تیار کړي ورسول الى الله رسول دشمنی ته ځان تیار کړي وان تبتم كتوم استلاف لكم رؤوس اموالكم استاسو لپاره راس المال استاسو ده پرنسپل امام استاسو ده اصل مال استاسو ده فلکم استاسو لپاره رؤوس اموالكم سرونه د مالونو استاسو دي یعنی خپل پیسې ورته ملاويږي هغه دل جایز دي لا تظلمون تاسو به زیاته نه غواړئ ولا تظلمون تاسو به کم هم نه کیږي لا تظلمون تاسو بل چا باندې زیاته ما کوي زیاته ما غواړئ ولا تظلمون او پتا سو هم زیاته نه کیږي تاسو کې هم سړی کم نه کوي خپل پیسې دی ګور دري وان كان ذو عسرا بل قانون قرض تشاله ورکو قرضدار اله پیسې ورکړلې اوس دا غسر پیسې نشتا او ته مال شابه پیسې راکړه زماده لپاره غاڼه وکړه زماده لپاره قرض وکړه زماده لپاره سود وکړه دا حرام دي چې قرض چاله ورکو یا دی اول کې بنور کولې چې ور دې ګورلا اوس ورته صبر کوي چې اسره پیسې وشي غالب درکې د الله دا قرض لپاره بل قرض شریعت کې نشتا وان كان ذو عسره كشرت بدا قرضدار غریب ذو عسره عسرت والا غریبی فنظره الى ميسرا نو انتظار پکار دی الى ميسرا دا مالداري ته واسطه به انتظار وکړي چې مالدار در وکړي الله وان تصدقوا خيراتم وکو وان تصدقوا كما في متوکلا مقروض تم پیسې پرې خدای خیر لكم در ور عمل تاسو لپاره ان كنتم تعلمون ته کویږي تاسو کویږي نو ډېر غټ اجر دې پدې کې غټ اجر دې مقروض ته پیسې پرې واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ځان بچ کې یو من دا عذاب دا ورزنا ترجعون فيه الى الله چې واپس کولېږي و تاسو په دې ورځ کې الله دا چې یوم القیامت دی یا یوم الموت دی ثم توفى بیا کور ملاوشي كل نفس هر انسان تما بدل دا غیاما کسبت چې کړی دی وهم لا یظلمون په دې باندې ظلم نه کړل شي دا آیت مبارک 281 نمبر وتقوا یوم ترجعون فيه الى الله
آخر ما نزلت من القرآن. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی چې قرآن کې اخر آیت دا راغلی دی، دینه اخو بیا وحی نه راغلی. او د دې آیت نو وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اتیا ورځې بعد وفات شوی دی. یو روایت ده، یو روایت پکې د 12 ورځې دی، یو پکې د 2 ورځې دی. خو د دې نو وروسته بیا نبی علیه الصلوۃ والسلام سورۃ النصر دی او آخري آیت دا د حرمت سود دی. نو سود د ټول نه آخري حکم راغلی دی چې دا حرام شوی دی. آخري حکم د بعض علماء راځي دا چې دا آیت نمبر 278 آخري دی، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین. دا غي تطبیق دا دی چې د آیت نمبر 278 نو اخلا تر 281 پورې 78 79 80 81 دا سلور والا آیتونه دا اخر کې راغلي د قرآنی مجید. یا ایها الذین آمنوا دا یو موضوع چې علماء بیان کړی د سود متعلق او د سود تذکرہ ختم شولا چې سود الله حرام کړی دی او دومره لوی ګناه ده. د دې ربا د تحریم څو وجوهات دي چې دومره سخت ګناه ده. نو لوی وجدا ده چې اخذ مال الغیر بغیر عوض، چې دا د بل چا پیسې بغیر د عوض نه غسل دي، دا حرام کار دی. د چا پیسې بغیر د عوض نه سړی اخلي، دا چا له څور کړی دي چې ته دا نه پیسې اخلي، تا خپل پیسې واپس درکې. نو پردې مال پردې پیسې بغیر د عوض نه غسل د ګناه ده او په سود کې دا عمل کیږي. د دې سره سره دویم نمبر وجدا ده چې دا انسان نه سس پس جوړي. بس بیا به انسان د کسب نه ځان بیخي منه کې چې زاړو پیسې نه ګټم او بل خپل پیسې مې دي چاله به ورکوم او میاشتو بعد دې الف پیسې ور دراګه دا زما ګټه وټه شولا. نو ټول آمدن در حرام دی او سس پس شو او داړو بیا کسب نه کې ځان څه شي ګټي. دریم نمبر د ټول نه اهم وجه علماء دا بیان کړل چې الربا تمنع الاحسان. دا ربا د احسان نه خلق بندي. دا خو دنیا کې وسو به احسانات د چا سره نه کې، لہذا دا یقینا دم نصیب په کوم معاشرو کې چې سودی نظام دی او سود پکې دی. لکه د یورپ په معاشره کې چې سود بیخي جایز دی، په هغه ځای کې احسان نشته. سود چاله قرض نه ورکوي. د قرض تصور صرف د مسلمانانو په معاشره کې دی چې کوم ځای کې مسلمانان دي د احسان په تور باندې خلکو له قرض ورکوي. هغه خلک چاله قرض نه ورکوي بلکې پیسې ول ورکوي او چې دومره زیاتې راکوي. نو دا احسان د الله ډېر خوښ دی او ان الله يحب المحسنين. او د سود په جوابانه احسان ختميږي. څلورم نمبر وجه دا چې په دې کې د غریبانو فائدہ نشته، په دې کې صرف د مالدارو دنیوي فائدہ ده. او الله فرمایي دا مال به تقسیم زکو کو کای لا یکون دولت بین الاغنیاء، چې مالدارو تر روانه وړي. او په دې کې فائدہ صرف اغنیاو ته ده، فقراو ته بګینه ده. ځکه چې مال خو د مالدارو سي د غریبانو څخه نه، او بلکې غریب ته به کې واپس نقصان ده. ځکه قرض غریب سره اخلي بیا واپس مالدار له زیاتې پیسې ورکوي. نو شریعت قانون لري چې احسان به د غریب سره کې او په سود کې معامله الټه ده، دلته به احسان د مالدار سره کې. دا به بل وجه شو. او پنځم نمبر د ټول نه بنیادی وجه دا چې دا مخالف دی د عقل لپاره. دا د عقل مخالف شی دی. عقل دا وایي چې تر پیسې په څه باندې اخلي، لہذا دا د عقل مخالف دی. او شپږم نمبر وجه دا چې د شریعت مخالف عمل دی، الله به خفه کیږي. نو الله رب العالمین دا سيزونه حرام کړل، دی حرام. او د دې نه علاوه د سود د وجه نه علماء وایي په انسان په ځړ کې د مال تمه او لالچ حرص دا زیاتېږي، دی بل نقصان دی.